هغه مور چې نن د خپل بچي د سوځلي بدن په ارمان چې کاشکې مې د سوځلي بدن لیدلی وی تا ته ووایي ای هغه پلاره چې نن د خپل بچی د الله د دین دپاره ورکړی وو خپل بچی دې قرباني کړی وو الله تا ته هم وایي سیدي تا ته خو به نن قوم وویل تا ته خو به نن قبیلې وویل تا ته خو به نن دا نام نهاده سربرایان وویل تا ته خو به نن دا نام نهاده سرداران وویل تا ته خو به نن دا قوم پرست وویل تا ته خو به نن دا منصب پرست وویل تا ته خو به نن دا ډالر پرست وویل چې ته پر خطا باندې زوی دې ولاړئ ته نن لیونی ته په ځان نه پوهېږې الله فرمایي فستبصرون ويبصرون بأيكم المفتون الله ويجر چې دوی به تاسو وویني او ته به دوی وویني بأيكم المفتون چې کوم یو لیونی دی نن په ټول امتیان خلک څوک بولي لیوني یې بولي نن هغه انسانان چې الله د دین لپاره یو شی هم نه راګرځوي د الله د دین لپاره سره هم ورکوي مال هم ورکوي اولاد هم ورکوي جان هم ورکوي ځواني هم ورکوي تپ هم ګالي زخم هم ګالي مابس هم ګالي شهادت هم ګالي ور هم ګالي منبر سنبالوي محراب راګرځوي د الله د پیغمبر کتاب راګرځوي همدا زما او ستاسو پر ایمان دی دغه قرآن راګرځوي دغه انسانان ته موږ تاسو نه اخلئ لیوني یې بولو الله وایي دا لیوني نه دي فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين الله فرمائي وإذا بشروا لبقي ثلاثي ولكم لا يوازد وكما حق زما اصل پر حق باندې ځان ما وتا وایو نو دا خلک شخلک انا لله وانا اليه راجعون زو دي ما تعيان زو دي دماغ تعيان ودي فكر تعيان الله جل وعلا سند دا عقلنا مسخ من غاري واجب تو پر حق باندې الله فرمائے إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين الله وإذا قد إنسان على الشقة بارينا كم يوم صوبتي بالحق تدي واسنا ندي ما وسافرانا دا در قدري واسنا دا هجرت يواسنا دي ننتك تاسا قوم فاسدي دا كلي فاسدي دا يواسي فرماو تانا براغلے لازما استاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم راغلے کنن تا توک په ډبرو ویلي ستا محمد رسول الله ویشتلی و کنن توک تا ما بحث عجیبي یو توک تا پر ور باندې د هغې صحابه کرامو رضی الله عنهم دغه حال